السلام علیکم ملګرو. په ایشیا کپ کې د پاکستان د لوبډلې سره ډېر زیاتې وشو، ډېره غټه دوکه ورسره وشوه. پرون د پاکستان او د سریلانکا په سیمي فاینل میچ کې د پاکستان د لوبډلې سره ډېر غټ زیاتې ډېره دوکه وشوه. څنګه چې تاسو ته معلومه چې پرون په ایشیا کپ کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ سیمي فاینل میچ وشو چې پاکستان کرکټ لوبډلې ورته 253 ټارګټ ورکړی چې په جواب کې به بیرته د سریلانکا لوبډلې 252 رنزونه راوړول. پاکستان کرکټ ټیم هم 252 رنزونه کړي او سریلانکا کرکټ ټیم هم 252 رنزونه کړي. نو بیا خو پکار و چې دا پرونی میچ ډرا شوی وي. نو ولې دا پرونی میچ ډرا نه شو او دا میچ سریلانکا وګټو او پاکستان وبیلو. په 240 اورونو کې پاکستان 252 رنزونه وکړو، په جواب کې پسې په 42 اورونو کې سریلانکا لوبډلې هم صرف 252 رنزونه راوړول. زیات د کرکټ مینوال زمانه په کومنټ سیکشن کې دا پوښتنه کوي چې یعنی 252 رنزونه پاکستان هم کړي او 252 رنزونه ته بیرته سریلانکا هم وکړو. او دا میچ سریلانکا وګټو پاکستان وبیلو. دا میچ خو ډرا پکارو. نو دې سوال جواب به تاسو له په دې ویډیو کې درکوم. نو ویډیو را تر اخره پورې وګورئ. نو تاسو ته دا معلومه شي سریلانکا په خپل رن ریټ سره دا لوبه وګټله، ځکه چې په پوینټس ټیبل کې د سریلانکا رن ریټ چې کوم دی د پاکستان نه سیوا و. نو دا میچ چې کوم دی ډرا شو، خو لکه په رن ریټ سره چې کوم دی دا سریلانکا وګټو. نو په دغه وخت چې کوم دی دا میچ سریلانکا ګټلی دی، دا ډرا شوی نه دی. البته که چېرته سریلانکا 251 رنزونه راړولي وی نو بیا دا میچ پاکستان ګټلی. او دا میچ چې کوم دی ډرا شو نو د سریلانکا رن ریټ خو نو سریلانکا لاړه فاینل ته او پاکستان ته راغی کور ته. تاسو یقین وکړئ زه چېرته په میچ باندې دومره نیم خفه شوی، خو پرونی میچ باندې یقین وکړئ زه ډېر سخت خفه شوی وم، ځکه چې ډېره سخته لوبه وشوه. اول خو داسې معلومېده چې دا لوبه سریلانکا په اسانه سره ګټي. په اخر کې پاکستان بالینګ لږ ښه کړو، مخکې نه وټکېدلي وو. په اخر کې لوبه داسې شوه چې بیخي اخري بال نه ورله. بیا هم سریلانکا محنت کړی نو اخر کار دغه میچ وګټو. اوس به د سریلانکا او د انډیا فاینل وي په ایشیا کپ کې.